الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق الله العظيم. الله تعالی فرمایي او تر هغه به ستر ظالم څوک چې د الله جماعتونو کې د الله د نوم د یادولو مخنیوی کوي او د ورانولو هڅه کوي وسعی فی خرابها. دوی خو هغه دي چې نشایي جماعتونو ته ور داخل شي مګر په داسې حال کې چې ویریدونکي دي، خوف او ویرې سره باید جماعت ته ور نږدې شي او همدا ویره ورباندې مسلط وي جماعتونو ته د ننوتو په وخت کې. په دنیا کې ورته سپکاوی دی او په آخرت کې ورته ستر عذاب. تر دې آیت وړاندې د یهودانو او د مسیحیانو یادونه کیږي. یهودانو وویل چې مسیحیان په هېڅ دین نه دي او مسیحیانو عین خبر دي یهودانو په ارتباط وکړه چې دوی هېڅ دین نه لري. یو بل تکفیرولو د دین نه او له خدای نه لرې ګڼل، اصلا داسې چې ګواکې هېڅ دین نه لري. او دا په داسې حال کې چې دواړو په الله تعالی د ایمان دعوا درلودله او د الله تعالی په کتاب د باور او التزام سره لدی. الله د ایمان تقاضا دا ده چې هر هغه څوک مؤمن وګڼلی شي خپل ورور چې په الله تعالی ایمان لري. او د الله تعالی په کتاب د ایمان تقاضا او غوښتنه دا ده چې هر هغه چاته د مسلمان او د ورور په سترګه وکتل شي چې د الله تعالی په کتاب باور لري. اما دوی یو بل تکفیرول او مشرکین هم همداسې وو. یعنې د مشرکینو چلن هم له هغوی هم ځان او مذهب ته منسوبولو. د مکې قریشو داسې انګېرله چې دوی د ابراهیم علیه السلام اولاده دي او د کعبې ساتونکي او پالونکي مجاورین د حجاجو خدمتګاران. کله کله به د ځان په ارتباط داسې انګېرنه چې ګواکې دوی تر محمد علیه السلام هم او تر صحابه او مسلمانانو هم زیات په خدای باور او یقین لري او په حق دي. دعا به یې کوله چې که خدای دوی په حق وي نو په موږ باندې له اسمانه ډبرې وواره. دغه مشرکینو چې کعبه یې له بوتانو ډکه کړې، له خدای سره یې شریکان نیولي، په الوهیت کې هم په عبادت او استعانت کې هم. د خپل دې با غلط مذهب او غلطو باورونو په ارتباط همدا انګېرله چې دوی په حقه دي. الله تعالی غوښتل چې که دوی محمد علیه السلام په حقه نو له موږ له اسمان په موږ باندې ډبرې وواره. دوی تل د الله تعالی د مؤمنو بندگانو مخنیوی کړ، په وړاندې خنډونه ورته راولاړ کړ، یو بل جماعتونه یې وران کړي. د الله تعالی پیغمبران یې وژلي، حق ته عدالت ته بلونکي وژلي. قرآن وایي له هر مؤمن سره یې دښمني کړې، کافر ته یې په مؤمن ترجیح ورکړې.
د مؤمن په خلاف له کافر سره یو ځای شوی. پکار خدا ده چې د معبد هغه ځای کې چې د الله تعالی عبادت کیږي، مساجد، عبادت ځایونه، د داسې صالح انسانانو لاس کې مجاور، متولی، امام، خطیب، داسې څوک وي چې متقی دی، په الله تعالی باور او ایمان لري، مخلص دی، د دې ستر سپېڅلي ماموریت وړ او ښایسته او چلن یې له دغو مشرکینو سره هم د عبادت ځایونو له دشمنانو سره هم داسې چې داسې سخت چې جومات ته د ننوتلو جرأت هم ونه کړي. خائف وي، کله چې جومات ته داخلېږي نو ویره ورباندې مسلط وي. د دې صالح مؤمنو مسلمانانو له غبرګون نه داسې ویره پکې چې ورنږدې کېدلی هم نه شي. ممکنه نه دی چې چا په سینه کې زړه وي، د انسان زړه، نه دی درنده ځناورو زړه، او په زړه کې هم یو ذره د ایمان وي. هغه د الله تعالی کور ده. الله تعالی جومات ته د خپل کور نوم ورکړی، بیت الله، د خدای کور. د خدای کور ته سپکاوی وکړي، اهانت وکړي، د ورانولو هڅه یې وکړي. مؤمن بندگان د جومات ته راتلو او لمونځ کوونکو مخنیوی وکړي. ممکن نه ده. څوک چې په خدای باور لري هر مؤمن خپل ورور ګڼي، له هغه سره ځان نږدې ګڼي، هغه ځان ته نږدې ګڼي. ایمان د هغوی زړونو سره نږدې کړي. ایمان د هغه په زړه کې الفت پیدا کوي، مینه، محبت د مؤمن په نسبت پیدا کوي. ممکن نه دی چې د څوک د یو مؤمن سپکاوی وکړي او د خدای د کور او جومات سپکاوی وکړي. او په جومات کې د لمونځ کوونکو د وژلو اراده وکړي. ممکن نه ده. کوم سینه کې چې د ځناور زړه دا جرأت کولی شي. کوم زړه کې چې اصلا هیڅ ایمان نه وي هغه دا جرأت کولی شي. اما په خدای مؤمن د جومات درناوی کوي. دومره چې دلته په جګ غږ خبرې هم ناروا ګڼي. دا بې احترامي هم نه کوي د جومات مقابل کې. چې جومات کې نو په جګ غږ غږېدل هم ورته ناروا برېښي، له دې نه ډډه کوي. او که امام او خطیب په منبر ولاړ او خطبه ورکوي، د خدای دین خلکو ته بیانوي، د خطبې په دوران کې له خبرو هم ډډه کوي. په ټول غور او دقت او اهتمام سره خطبې ته غوږ نیسي. حتی له سوکه نرمو خبرو هم ډډه کوي. له دې نه چې یو بل غږېږي او هغه ته وایي چې خاموش، دا هم نه کوي. ځکه دې کې باید دغه غږ اوچت شي، له دې هم ډډه کوي. دومره احتیاط کوي. په دومره احتیاط مکلف شي. دین مکلف کړي، خپل پیغمبر ورته لارښوونه کړې، جومات درناوی به کوي. چا چې د جومات په جوړولو کې مرسته وکړه، الله تعالی په جنت کې ورته کور جوړوي، قصر جوړوي. د ده تر جومات غوره قصر. الله تعالی جومات ته دومره ارزښت ورکړی، دین جومات ته دومره اهمیت او ارزښت ورکړی. نن متاسفانه داسې پریوتي او وحشي انسانان هم را پیدا شوي چې هماغه د یهودانو کار کوي. جوماتونه تخریبول،
او په جماعتونو کې د الله تعالی د نوم یادولو مخنیوی کول. په جماعتونو بریدونه کوي، جماعتونو کې چاودنې کوي. هغه وژني چې د الله تعالی د نوم یادولو لپاره، د هغه د عبادت لپاره جماعت ته راځي. په لمانځه ولاړ، په جمع ولاړ مؤمنان وژني. نه یوازې هغوی وژني، بلکې په وژلو باندې افتخار هم کوي. په جماعت کې د داسې چاودنو مسؤلیت هم قبلوي چې مرګ ژوبلی تر 200 زیات. 200 هغه کسان چې ایمان جماعت ته راوستي، وسله ورسره نشته ده، چا سره جنګېدلی نه دي، د چا په خلاف په جنګ کې ښکېل نه دي، ایمان جماعت ته راوستي دي، چاودنه کوي، جماعت ورانېږي. تر 200 زیات وژل کېږي او زخمي کېږي. د دې ایمان جماعت په ارتباط هم دغسې اراده وه، د جماعت ټول وران سي او دلته چې څوک راغلی یو هم ترې ژوندی او روغ ونه وځي. د همدغسې عزم او ارادې سره راغلی. الله تعالی یې عزم او اراده شنډه کړه. زه په ټول اسلامي امت غږ کوم چې دا یوه خطرناکه فتنه ده. هغو فتنهګرو ته د اسلام د سترو او وحشي دشمنانو په سترګه باید وګورو چې په جماعتونو کې چاودنې کوي او بیا د همدغو وحشیانه چاودنو او د لمونځ کوونکو د وژلو مسؤلیت هم قبلوي. له دوی سره باید هر مخلص او مؤمن انسان هماغه معامله وکړي چې الله تعالی یې موږ ته لارښوونه کړې. لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم اولئک ما کان لهم ان یدخلوها الا خائفین. د مؤمنانو معامله او چلند باید له دوی سره داسې وي چې جماعت ته د رانږدې کېدو جرأت هم دوی ونه کړي. همداسې معامله. الفاظ قرآن هم داسې دي چې شی تر دې لوی ظلم نشته چې یو څوک جماعت ته سپکاوی او اهانت کوي او د هغه د تخریب هڅه کوي. فزیکي تخریب یې هم او معنوي تخریب یې هم. کله د منبر په سر ولاړ او امام هم جماعت دغسې تخریبوي چې دشمن یې نشي تخریبولی. غلطو فتواګانو سره، غلطو تفسیرو سره، د دین او د اسلام د غلط تعبیر په نتیجه کې دین ته، اسلام ته داسې صدمه رسوي چې دشمن یې نشي رسولی. څوک چې د جماعت سپکاوی کوي، د منبر احترام نه کوي او هغه ځای چې پیغمبر ورباندې ودرېدلی، پیغمبر علیه السلام، د دې درناوی نه کوي، یقینا چې هغه ډېر ستر ظالم دی. الله تعالی خپله فرمایي آیا تر دوی نه ستر ظالم موندلی شي؟ یعنې نشته. تر ټولو لوی ظالم همدا دی. قرآن موږ ته له کافر او مشرک سره هم د جنګېدو اجازه نه ده راکړې مګر هغه مهال چې دوی زموږ په خلاف جنګ پیل کړي، زموږ په خلاف وسله راوباسي. یوازې دا مهال یې موږ ته له ځانه دفاع او د متجاوز خلاف د جنګېدو اجازه راکړې. په اسلامي ټولنه کې حتی اهل کتاب هم ژوند کولی شي. هغه چې په قرآن او په اسلام باور نه لري هغوی هم ژوند کولی شي. سر یې هم خوندي ده، مال یې هم خوندي ده، عزت یې هم خوندي ده. که ووژلی سو قاتل به یې مجازات کېږي، همدغسې چې کوم څوک یو مؤمن په قتل ورسي، همدغسې مجازات. اسلام د هغه سر مال عزت د خوندي ساتلو لارښوونه کړې او تضمین. یوازې هغه مهال د دوی په خلاف د جنګېدو اجازه لرو او حق چې بس دفاع ته مجبور یو، په موږ برید شوی.
زموږ مخنیوی شوی، زموږ په خلاف یې د بل جنګېدونکي ملاتړ کړی، موږ یې له خپل کور کلي وطن شړلی و، زموږ په شړلو کې هم د دشمنانو ملګرتیاو مرسته کړې. دا مهال موږ ته اسلام حق راکوي او هر عدالت انسان ته حق ورکوي چې له ځانه دفاع وکړي او له دغسې دښمن سره وجنګېږي. نه یوازې له دغسې خلکو سره موږ اسلام له جنګ کولو منع کړي یو، بلکې موږ ته یې امر کړی چې په خپل چلن او معامله کې هم له دوی سره او له هر چا سره باید د عدالت له مخې عمل وکړو. که څه هم هغه زموږ دښمن وي او زموږ په خلاف جنګېدلی وي، دښمن نه بلکې جنګېدلی وي، کله چې د هغوی په ارتباط هم کومه پرېکړه کوو، تصمیم نیسو، قضاوت کوو، باید دا قضاوت عادلانه وي. الله تعالی فرمایي، موږ ته هم دا لارښوونه کړې، فرمایي یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبیر بما تعملون. ای مؤمنانو، د الله لپاره د عدل د شاهدانو په توګه ښه او کلک ودرېدونکي اوسئ، او د کوم قوم دښمني تاسو دې ته ونه هڅوي چې عدالت ونه کړئ. د بل دښمني باید د دې باعث نه شي چې تاسو عدالت تر پښو لاندې کړئ. مکلف دی د عدالت په مراعات، له کافر او مؤمن سره، له دوست او دښمن سره، له خپل او پردي سره، د هر چا په ارتباط د عدالت مراعات وکړئ. عدالت وکړئ چې دا تقوا ته ډېر نږدې ده. عدالت یعنی برابري، انسانان برابر ګڼل، مدعي او مدعي علی برابر ګڼل، په انسانیت کې کافر او مؤمن ټول برابر ګڼل. کله چې د دوی په ارتباط په کومې معاملې کې قضاوت کوو، دا قضاوت باید عادلانه وي. که څه هم یو یهودي ده او بل امیر المؤمنین، تفاوت هم دومره، یو امیر المؤمنین ده او بل یهودي. کله چې دواړه محکمې ته او د قاضي په وړاندې ودرېږي، قاضي مکلف ده چې دواړه په ارتباط عدالت کوي، چلن به یې په عدالت ولاړ وي، دواړه به برابر ګڼي. عدالت یعنې برابري، قسط یعنې حق حقدار ته سپارل. قاضیان په عدالت مکلف دی چې مدعي او مدعي علی به که څه هم یو امیر المؤمنین یو بل یهودي، دواړه برابر ګڼي او عدالت به کوي، او د پرېکړې په وخت کې به حق حقدار ته سپاري. هر لوری چې حقدار دی هغه ته به سپاري، که یهودي د حق خاوند هغه ته به حق سپاري. علی رضی الله عنه باندې چې امیر المؤمنین دی، یو یهودي دعوا کوي، دواړه د قاضي په وړاندې ودرېږي. امیر المؤمنین د یو یهودي سره څنګ په څنګ په محکمې کې او د قاضي په وړاندې ودرېږي. او کله چې قاضي علی رضی الله عنه ته وایي چې هغه په خپل کونې یادوي، ابوالحسن دې ته ورته، هغه په خپل لقب یادوي، او یهودي په خپل اصلي نامه یادوي. علی رضی الله عنه ورته وایي چې تا عدالت ونه کړ. یعنې د دې یهودي سره دې باید عین چلن کړی وي چې له ما سره کوي. د اسلام او د قرآن لارښوونه همدا ده، عدالت باید مراعات کړي. اسلام قاضي په دې باندې مکلف کړی، مؤمنان یې په دې مکلف کړي. د چا دښمني باید د دې باعث نشي چې ته دغه په اړه عدالت ونه کړي، عدالت تر پښو لاندې کړي. له همدې کبله اسلام خلکو ته اجازه نه ده ورکړې چې د نورو معابد تخریب کړي او د غصب کاوی وکړي، د نورو مشایخ، زاهدان، عابدان ووژني. پیغمبر علیه السلام چې کله کوم ټولګی جهاد ته لېږلی هم دا سپارښتنه ګورې چې ښځې ونه وژنئ،
ماشومان ونه وژنئ، د نورو معبد تخریب نه کوئ، دغه سپکاوی ونه کوئ، د نورو عابدانو زاهدان ونه وژنئ. دې ته ورته سپارښتنې کولې. څوک چې قرآن ورته وایي څوک چې تا سره نه جنګېږي له هغه سره مه جنګېږي، یوازې له هغه چا سره وجنګېږئ چې ستاسو په خلاف جنګېږي. په دې مبارک آیت کې د عدالت په اړه مؤمنانو ته څو اساسي لارښوونې شوي. تاسو به د عدالت لپاره ژوندۍ بیلګه او شاهد وئ. شاهد به وئ، یعنې ستاسو په عمل کې خلک باید د عدالت په مفهوم پوه شي. عدالت یو معنوي مفهوم دی، یو لفظ دی. د دې حقیقت عملی تعبیر عملی شرعي تفسیری باید ستاسو په عمل کې څرګند شي. تاسو باید شاهد وئ، د عدالت شاهدان چې خلکو ته درس ورکوي په خپل عمل سره، په خپل اخلاق سره، له نورو سره په خپل چلن کې چې عدالت څه ته وایي. تاسو باید د عملی بیلګه وئ، عملی شاهدان د عدالت وئ. ستاسو له عمل نه نور په دې پوه شي چې عدالت څه ته وایي. له عدالت به دفاع کوئ. ستاسو هر قضاوت او شهادت به په عدالت او قسط ولاړ وي. دا کار به د الله تعالی لپاره کوئ. په دې کې به مو بله موخه نه وي، شخصي غرض، ریا، بله هیڅ موخه به نه لرئ مګر دا چې بس د الله تعالی رضا ترلاسه کړئ. الله تعالی په دې ګمارلی یاستئ. د ایمان تقاضا هم دا ده چې ستاسو پرېکړې عادلانه وي. د الله تعالی د رضا ترلاسه کولو لپاره به عدالت کوئ. د بل دشمني باید تاسو له عدالت انحراف ته ونه هڅوي. له دشمن او دوست سره به عدالت کوئ، نه به د چا دوستي تاسو له عدالت اړوي او نه هم د چا دشمني. کسام دا دوستان ستاسو پلار، مور او خپلوان وي. قرآن وایي د پلار او د مور په ارتباط هم چې کله له یو پردي سره قضاوت کوئ نو پرېکړه مو باید عادلانه وي. که د فقیر او د غني په ارتباط هم پرېکړه کوئ دا باید عادلانه وي. د چا فقر او غربت او شتمني د دې باعث نه چې ستاسو عدالت ته پښو لاندې کړي. دوستي او دشمني، خپلوي او پردیتوب د دې باعث نه چې تاسو د چا په ارتباط عدالت ته پښو لاندې کړي. په دې کې به مو هدف فقط د الله تعالی رضا ترلاسه کول. د بل دشمني باید تاسو له عدالت انحراف ته ونه هڅوي. له دشمن او دوست سره به عدالت کوئ، نه به د چا دوستي تاسو له عدالت اړوي او نه هم د چا دشمني او عداوت او جنګ. مخکې در سره جنګېدلی، ستا دشمن و، نن ستا دشمن دی. دا به د دې باعث نه شي چې تاسو عدالت ته پښو لاندې کړئ. په خپلو قضاوتونو او شهادتونو کې به له الله تعالی ویره لرئ او له دې به ځان لرې ساتئ چې د الله تعالی د حکم مخالفت وکړئ او د قیامت د ورځې محاسبه یې رکړئ. ظلم یې هغه څوک کوي چې په الله تعالی باور نه لري او له الله تعالی ویریږي نه او په دې یقین نه وي چې الهي محاسبه په مخ کې لري. په آخرت، قیامت، مکافات و مجازات، محاسبې باندې باور نه لري، هغه ظلم کوي، هغه عدالت ته پښو لاندې کوي. قرآن موږ له داسې جنگ هم منع کړي چې کسان د کافر او مشرک په خلاف وي، خو په ترڅ کې کوم بېګناه انسان ته یا کوم مؤمن ته چې دی نه پېژني تاوان او صدمه ورسېږي. د داسې جنګ یې موږ منع کړی او په دې ارتباط زموږ په وړاندې یو ډېر واضح او څرګند مثال شي، څرګند تاریخي عملي مثال زموږ مخې ته شي. فرمایي ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم ان تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. دا د حدیبی د معاهدې په ارتباط یو الهي لارښوونه ده. په حدیبی کې نږدې وه چې جګړه رامنځته شي. د قریشو شریرو ټولګیو هم هڅه کوله چې جګړه وشي.
مسلمانانو سره وسلې او تجهیزات کم، د عمرې په نیت راغلي، شمېر یې 1400 شاوخوا. اراده د جنګ هم نه درلودله او د جنګ لپاره تیاری هم نه درلوده. د قریشو تر سلطې لاندې سیمې ته داخل شوي، حدیبیې ته داخل شوي چې د قریشو تر سلطې لاندې و. له خپل ټاټوبي سنګر هم ډېر لري، د مدینې نه لري. د جنګ لپاره شرایط مساعد نه. د قریشو شریرو ټولګیو غوښتل چې جنګ واقع شي. اما صحابه هم او رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکیمانه توګه حوصله کړې، له درایت یې کار اخیستی، د جنګ مخې نیولې، د شریر ټولګي نیولې دي، خو له وژلو نه یې ډډه کړې، بېرته پرېښي دي. یو په بل څه څو ځله بریدونه هم وشول، غلچکي بریدونه، او هر ځل نیول شوي د هغوی د برید مخنیوی شوی. بالاخره د قریشو او د مؤمنانو ترمنځ یو معاهده وشوه. پیغمبر علیه السلام دا معاهده لاسلیک کړه. جنګ ونه شو. دې معاهدې ته قرآن د مبین فتح نوم ورکړ، او یقینا چې ډېره ستره او تاریخي فتح همدغه معاهده. د همدې معاهدې په ارتباط او دا چې جنګ ونه شو، الله تعالی د هغې د توجیه په ارتباط فرمایي چې که په مکې کې نارینه مؤمنان او ښځینه مؤمنانې نه وی چې تاسو یې نه پېژنئ، او که جنګ واقع شوی وی نو حتما دوی تر پښو لاندې کېدل، دوی ته صدمه رسېدل، تاسو نه پېژندل. او دا به تاسو ته یو تاریخي پیغور و چې ستاسو په لاس ستاسو مؤمن ورونه خویندې ووژل شي، زخمی شول، وینې توی شوې، ستاسو لاسونه د هغو په وینو سره شول. که دا نه وی نو الله تعالی به دوی ته سخته سزا ورکړي. دا جنګ به واقع شوی و، تاسو ته به فتح او بریان در په برخه کړی. د جنګ په نتیجه کې به تاسو مکه فتح کړی وه. اما الله تعالی نه غوښتل چې داسې جنګ واقع شي چې هغه مؤمنان نارینه ښځینه چې تاسو یې نه پېژنئ هغوی ته صدمه ونه رسېږي او ستاسو لاس د هغوی په وینو سره نه شي. یعنې چې دا یو تاریخي مثال دی چې قرآن یې زموږ مخې ته ږدي. له داسې جنګ به ډډه کوئ چې هلته د یو مؤمن د وژل کېدو احتمال وي، یو مسلمان ته په ناپوهي سره صدمه رسول احتمال وي. له داسې جنګ به ډډه کوئ. یعنې هر قوماندان، هر امیر، هر د هېواد مسؤول، د یو لشکر سالار، د مؤمنانو د یو لشکر سالار باید دا تل په پام کې ولري چې له داسې جنګ نه، په داسې ځای کې له جنګ نه باید ډډه وکړي چې په هغه کې یو مسلمان ته د صدمې او تاوان رسېدلو احتمال. اسلام لارښوونه دا ده، قرآن په څرګندو الفاظو ویلي. موږ ته یو تاریخي مثال هم، یو لوی تاریخي مثال هم زموږ مخې ته ایښی دی. دا په داسې حال کې چې دا جنګ پیل کړی قریشو، او دلته هم جنګ د قریشو په خلاف کې و. هماغه قریش د پیغمبر علیه السلام یې له مکې وایستلو، د هغه د وژلو اراده یې وکړه، د هغه یاران یې تعذیب کړي، شړلي، وژلي، زنداني کړي، د عربو په تودو شګو کې سملولي او په سر باندې ورته، په سینه باندې ورته ډبرې شي، وژلي یې. او ټول جنګونه هم د مؤمنانو په خلاف د دوی د هڅونو، تحرکاتو، تحریکاتو او شرارتونو له کبله. د همدغه قریشو په ارتباط الله تعالی دغسې فرمایي. نه مو غوښتل چې مکه کې جنګ واقع شي او مکه د جنګ په نتیجه کې تاسو فتح کړئ، ځکه د دې احتمال و چې په دې مکه کې هغه مؤمنانو ته به صدمه ورسېږي د جنګ په نتیجه کې چې ایمان یې راوړی خو تاسو یې نه پېژنئ. هر مؤمن قماندان او هغه چې د جنګ پرېکړه کوي او قیادت د جنګ او څوکیدارۍ په لاس کې وي باید دا لارښوونه تل مراعات کړي.
البته دا په هغه صورت کې چې د جګړې ابتکار د مسلمانانو لاس کې پرېکړه دوی کوي او جنگ ته مجبور شوي نه وي، په دوی باندې برید نه وي شوی، تصمیم دوی نیسي، محل او وخت جنگ دوی ټاکي، چیرته باید جنگ وکړي، هغه وخت کې باید دا مراعات کړي. هغه یو داسې حالت دی چې په مسلمانانو باندې حمله کېږي، هلته بیا له ځانه دفاع کوي. د دې دفاع په نتیجه کې چې هر څه کېږي مسؤلیت به د متجاوز په غاړه. متاسفانه اوس داسې بدمغزه مفتیان هم راټوکېدلي چې د دې څرګندو قرآني لارښوونو خلاف بې شعور او لیونسرو جنګیالیو ته په جماعتونو او مدرسو کې د چاودنو د جواز غلطې فتواګانې ورکوي. دا هم جایز ګڼي چې په جماعت کې او د جمع لمانځه په مهال د خپل رقیب یا دشمن د وژلو لپاره چاودنې یا ړندې ډزې وکړي. د دې پروا هم نه کوي چې بې ګناه لمونځ کوونکي به ووژل شي. برادران و خواهران عزیز، امت اسلامی امروز با وضعیت دردآور و نکبتباری مواجه است که در تاریخ کمتر مثالش میتونه بیاره. پیامبر علیه السلام با توجه به وضعیت ابتر امتهای قبلی که در نتیجه انحرافات فکری و اخلاقیشان فاصله از دین و خدا با وضعیت بدی روبرو شدن، با نکبت، با ذلت و اسارت، و پیامبر علیه السلام به امت خود این راهنمود سازنده و آموزنده را داشته است. از ثوبان رضی الله عنه غلام آزاد شده پیامبر علیه السلام روایت است که پیامبر علیه السلام فرمودند نزدیک است که امتها و مردمان دیگر از هر سو سمتی چنان هم دیگر را برای غارت شما و تجاوز بر شما دعوت کنند که خورندگان طعام هم دیگر را به کاسه طعام دعوت میکنند. کار آسان. شما مثل یک طعام آماده خوردن بر سفره هستین. اینا هم دیگر خود دعوت میکنند برای خوردن طعام. وضعیت شما چنین خواهد بود. از هر سمت و سوی دشمن بر شما تجاوز خواهد کرد. مشترکاً جبهه کفر و نفاق علیتان ساخته خواهد شد و در از هر سو و سمتی بر شما تجاوز خواهد کرد. به همکاری هم دیگر. پرسیدن یا رسول الله این مگر به دلیل قلت ما خواهد بود؟ در زمان تعداد ما کم خواهد بود به می خاطر دشمن از هر سمت و سوی بر ما هجوم خواهد آورد؟ فرمود نه، در روز تعداد شما خیلی زیاد خواهد بود، کثیر، خیلی زیاد. اما چون کفی روی سیل خواهد بود، کفی روی آب سیل، بی محتوا، میان توهی، حسرتتان چون کفی روی آب خواهد بود. هیبت و رعب شما از دل دشمن کشیده خواهد شد و در دلهای شما سستی ایجاد خواهد شد، وهن ایجاد خواهد شد. پرسیدن یا رسول الله وهن یعنی چی؟ فرمود سستی، یکی شور و شوق و نشاطتان از دست بده، مایوس شوید، خود را در مقابله با دشمن ضعیف و حقیر تلقی کنید. وهن یعنی همین. زمانی که این حالت پیش بیاید که شما را وهن فرا گرفته، احساس یأس، ناامیدی، ضعف، احساس حقارت در برابر دشمن را نسبت به خود نیرومند پنداشتن و خود را ضعیف و ناتوان تلقی کردن. به جایی که دشمن از شما بترسه، شما از دشمن میترسید.
خوف و رعب دشمن در دلتان ایجاد شد. در می حالت است که شما چون کف روی آب خواهید بود و از هر سوی دشمن بر شما هجوم خواهد آورد. عملا مشاهده می کنیم که در قرن 21 و 22 تمامی جنگ‌ها، کودتاها، ناامنی‌ها، لشکرکشی‌ها برای اشغال کشورهای اسلامی، بی‌ثباتی‌ها، فقر، غارت و غارت سرمایه‌های ملی، تحمیل حکومت‌های دست نشانده در جهان اسلام شاهدش بودیم. جهان اسلام در مجموع با یک وضعیت روبرو بود. ملت فلسطین با خاک و خون کشانده می شد. از زخم کونی ملت مظلوم فلسطین خون جاری بود. فرزندانش کشته می شد و سرزمین‌های بیشترشان توسط صهیونیست‌ها اشغال می شد. خانه‌هایشان ویران می شد و در اختیار یهودی‌ها قرار می گرفت. یهودی‌ها تنها نبودند، صهیونیست‌ها تنها نبودند، بلکه غرب در مجموع در کنارش ایستاده بود و در این جنگ اونا را حمایت می کرد. افغانستان و عراق اشغال شدند. شهرهای تاریخی عراق که پی دیگر ویران گردید. افغانستان به یک ویرانی مخوف تبدیل شد. جنگ طولانی، همه چیزش ویران شد. سوریه به میدان جنگ‌های خونین تبدیل شد. جنگ‌های قومی و مذهبی را دامن زدند. یکی در اشغال دیگری به دستی دشمن مشترک اشغالگران را کمک کردند. یکی خواست افغانستان اشغال کنه. همسایه‌هاش اشغالگران در این جنگ و در این اشغال کمک کرد. همسایه‌های مسلمانش در این جنگی که از سوی اشغالگران تحمیل شده بود اینا را کمک کرد. در مساجد، بقایا، مدارس، مکاتب، مارکت‌ها، شفاخانه‌ها، تأسیسات اقتصادی، کشورهای چون افغانستان، پاکستان، عراق و ایران و غیره کشورها شاهد انفجارات وحشیانه و مکرر و مسلسل بودیم، یکی پی دیگر. در لیبیا، سودان، یمن، لبنان، سومال، الجزایر و کشورهای دیگری آتش جنگ‌های خونین را افروختند. جنگ عراق و ایران، عراق و کویت، جنوب سودان، کشتار بیرحمانه مسلمانان در برما و اخراج اجباری آنان از خانه‌هایشان، 100 نه بلکه میلیون‌ها. اخراج دست جمعی مسلمانان از کشور و سرزمینشان، قریه‌هایشان هم با آتش کشید. در هفته گذشته شاهد حمله طیاره بی پیلوت بر یکی از تأسیسات نظامی ایران در اصفهان بودیم که ایران مسئولیت این حمله را متوجه تل‌آبیب ساخت و این نشان می‌دهد که دشمن شرارت‌هایش را افزوده و در پی تعمیل جنگ دیگری در منطقه، با آنکه این منطقه در این 5 دهه در آتش جنگ سوخته. اکثریت مشکلات اقتصادی که برای کشورهای اسلامی ایجاد گردیده، ارزش پولشان به گونه سریع پایین آمده و با تورم مالی مواجه شدند، نتیجه سیاست‌های اقتصادی استعمارگران غربی در امت اسلامی است. افغانستان، ترکیه، پاکستان، ایران و کشورهای دیگر اسلامی قربانی همین سیاست مالی و اقتصادی غرب بوده است. نه مساجد مسلمانان از تهاجمات مسئول است و نه مارکت هایشان. حالت را پیش آوردن که باید سرمایه دارای کشورهای اسلامی هم کشورهای خود را یک جا با سرمایه های خود ترک کنند.
و سرمایه‌های خود به بانک‌های کشورهای غربی انتقال بده. سلطه دلار بر سیستم بانکی و مالی جهان این فرصت و مجال را به غرب در رأسش امریکا فراهم کرده که با وضع محدودیت‌ها و معاصره‌ها کشورهای جهان سوم مخصوصاً کشورهای اسلامی را با بحران‌های شدید مالی مواجه کنند. ورونو خویندو، زه په 1996 کال د ثور 14 کابل ته راغلم. وروسته له څو لسیزو چې له هېواده بهر وم او که په داخل کې هم وم نو په غرونو کې وم. زه هم زما همسنګر ورونه هم راتګ مو کابل ته د هغه معاهدې له مخې و چې د حزب اسلامي او دولت ترمنځ امضا شو او دولت د هغې بند تر پښو لاندې کړ. د ایمان دا مسجد نږدې 1 کال وروسته جوړ شو. تر ننه دا جومات د جمعې د لمونځونو او دغه خطبې، غونډې او جلسې، فکري او دعوتي فعالیتونه د سیکولرانو، کمونیستانو او اسلام دشمنو کورنیو او بهرنیو کړیو لپاره د سترګو اغزی و. خدای خبر چې دغه د ورانولو لپاره به څو ځله تصمیم نیولی چې الله تعالی نه دی موافق کړی. یوازې د آخري ځل وتوانېدو چې د جومات تر دروازې پورې ځان راورسوي. تر دې وړاندې د هغوی ټولې توطیې الله تعالی شنډې کړې. دا توطیه هم الحمدلله زموږ رب شنډه کړه. آخري هڅه یې د قوس میاشت کې هغه ناکام برید و چې دواړه بریدګر یې ووژل شول او د یوې سترې چاودنې مخنیوی و. تر ننه که هره میاشت 4 خطبې، 4 اونیو کې 4 جمعو کې 4 خطبې او 8 درسي حلقې، هره اونۍ کې 2، په میاشت کې 8. که دا ټول حساب کنو تر نن پورې شاوخوا 210 خطبې او درسونه او په لسګونو نورې غونډې په همدې جومات کې ترسره شوې. په لسګونو غونډې دې جومات کې او په دې دفتر کې سترې غونډې. داسې غونډه هم چې تر 15,000 زیاتو کسانو پکې شرکت کړی. دا ټول الحمدلله په ښه توګه ترسره شوي له کومې امنیتي پیښې پرته. معمولي امنیتي پیښه هم نه ده رامنځته شوې. سره دې چې دښمن په کمین کې و، امکانات هم زیات و، اقتدار هم په واک کې و، غوښتل یې کولی هم شو، ولې الله تعالی د هغوی مخه نیولې، د هغوی توطیې شنډې شوې. لوی مظاهرې دومره چې د افغانستان په تاریخ کې نظیر نه لري. لږ هم نه ډېرې سترې غونډې، ډېرې سترې. نه په دې 100 کلن تاریخ کې د هغه مثال وړاندې کولی شو او نه د افغانستان په اوږده تاریخ کې. غوښتل مو دا لړۍ په هر صورت او په هر نوع شرایطو کې جاري وساتو. تهدیدونه وو، جدي خبرېدلو هم، او آخري دا د ترسره شو عمله نه مو ولیده. غوښتل مو چې دا لړۍ په هر صورت او په هر نوع ظروف شرایطو کې له ګواښونو، تهدیدونو او خطرونو سره مخکې یوسو او هیڅ کله دا لړۍ متوقف نه کړو. اما اوس د څو خاصو دلایلو له کبله یې د جمعې لمونځونو لړۍ موقتا معطله کوو. دا د ورونو غوښتنه هم ده او د ډېرو مشوره هم له هر لوري، له داخله هم له بهره هم. ظروف شرایط داسې ګڼي او چې
ګواکې غوښتنه یې هم دا ده چې دا لړۍ د څه مودې لپاره متوقف کړو. څرګند هدف دی. هره جمعه په معین وخت کې دلته خلک راغونډېږي. دښمن ته آسان، څرګند او مشخص و ثابت هدف. عملیات ترسره کول ورته آسان دی. امنیتي لحاظ هم ستونزې دي او دا دی ګورو چې پرلپسې دغسې عملیات کېږي. د دې وضعیت تقاضا دا ده چې دا لړۍ د څه مودې لپاره متوقف کړو. هماغسې چې د کرونا په وخت کې مو یو څه وخت د جمعې لمونځونه دلته متوقف کړل. نن موږ له یو بلې کرونا سره مخامخ. یقینا تر هغې کرونا ډېر خطرناک، یو بل کرونایي حالت. تقاضا هم دا ده چې دې کې احتیاطي تدابیر مراعات شي. د دې جماعت مؤمن او مخلص مونځ کوونکي دي تر بل اعلان پورې منتظر وي. خپل لمونځونه دي، د جمعې لمونځونه دي خپل کور ته نږدې جامع جماعتونو کې وکړي. خو د داسې امام تر شا چې په ایمان باور لري، په تقوا یې هم متیقن دی او د حق ویلو جرأت هم لري. د دین په سر معامله نه کوي، منبر نه خرڅوي او د حق ویلو جرأت لري. د دغسې امام تر شا خپل لمونځونه کوي. یو وجه یې دا ده چې مجبور یو د امنیتي وجوهاتو له کبله څه محدودیتونه وضع کړو. څوک راځي تلاشي سي، یو ځای دوه ځله تلاشي سي. نه غواړو چې ورونه اذیت شي. او اصولا هم د جمعې د لمانځه یو شرط دا دی چې جماعت عام اذن وي، هر څوک وکولی شي راسي له کومې معنی او خنډ پرته. او امنیت بل شرط دی. د امنیت له کبله هم د جمعې لمونځ معطله کېدی شي. له همدې کبله موږ همدا تصمیم نیولی دی. برادران و خواهران عزیز، در یکی دو روزی یه هفته گزارشی از سوی یک جهت ایتالیایی به نام GT1 درباره 110 میلیون دلاری که قطر به اشرف غنی پرداخته تا علیه طالبان نجنگد و افغانستان آرام و بدون کدام مشکلی حواله کن. تفسیرهای گوناگونی در این رابطه صورت گرفت. رسانه‌های داخلی هم، رسانه‌های خارجی هم، مبصرین داخلی افغان هم و دیگران هم به پرداختن و جوانبی را بررسی کردند. اسنادش هم ارائه شد. پول چه مقدار بوده، از سوی کدام کس، با چه نامی، در کجا، به کی سپرده شده و سند تسلیمی مبلغ را کی امضا کرد. یه همه افشا شد. و این در حالی است که حکام دوران دو اشغال افغانستان را بارها و به بهای خیلی اندکی فروختند. هم به شوروی فروختند و هم به ناتو. به بهای بسیار اندکی. اسناد خیلی بدتر از این امضا کردن، خیلی خیلی بدتر از این. قرارداد امنیتی با ایالات متحده امریکا یکی از این موارد بود. حتما به یاد دارین که سفیر امریکا با صدای بلند گفت که اگر رئیس جمهور فعلی کنونی سند را امضا نکنه، باقی نداره، رئیس جمهور آینده در اولین روز کاریش در دفتر این را امضا خواهد کرد. و به ترتیبی که او پیشگویی کرده بود و منصوبه بود،
منصوبه رسمی رئیس جمهور در اولین روز کاریش در دفتر این سند را امضا کرد. حقیقت است که در این مدت اشغال رؤسای جمهور ما همه به شمول اشرف غنی رئیس جمهور نبودن، مامور دفتر سفارت امریکا در ارگ بودن بدون صلاحیت. رئیس جمهور اصلی و عملی و واقعی کشور ما در جریان اشغال یا سفیر ایالات متحده امریکا بود یا قماندان قوای ناتو در افغانستان. همه فیصله ها از اونجا صادر میشه و رئیس جمهور یک مامور بی صلاحیت در ارگ بود که همه چیز را به او منسوب کنه و به پای او بنویسن. مبالغی را که اینا به خارج انتقال داده 10 برابر 110 میلیون دلار است. در برابر همه مبالغی را که حتی وزرای مالی دوران اشغال انتقال دادن و همه فرار کردن با مبالغ انگفته. یه همه 10 برابر مبلغ است که حال در این رابطه ادعا میشه که در برابر فروختن افغانستان به اشرف غنی تادیه شده. در این مدت هم اینا میلیون ها نه بلکه میلیاردها دلار را به خارج انتقال دادن با بانک های کشورهای غربی. امروز در کشورهای غربی پناه بردن و همه سرمایه هم در اختیارشان، سرمایه‌ای که دزدیدن. این تبلیغات فقط برای کاستن این مقدار است که بگویم همه چیزی را که اینا گرفتن و رشوت به قسم رشوت گرفتن همین 110 میلیون است. دعا کو چې الله تعالی موږ مظلوم افغانان، موږ مظلوم ملت، اسلامي امت په مجموع کې او د نړۍ ټول مظلومان مؤمن او کافر د شریرو جنګ غوښتونکو مفسدینو ظالمانو غارتګرانو او د دوی د وحشي او مزدورو جنګیالیو له شرارتونو نه تل او ژر وژغوري. آمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك.